خویندورونو د ټولو ستونزو حل چې دی په یووالي کې دی. که تاسې کتابونه ووایاست د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې خدای پاک انبیا را لېږلي دي او هغه ټولو قامونو ته د یووالي یعنی په خپل منځونو کې د اختلاف نه کولو امر کړی دی. نو کوم قامونه چې سره یو وي د یو مشر پسې روان وي د خدای په امر باندې روان وي هغه ټول بریالي وي، او که نه په خپلو منځونو کې سره وژنې وي، اختلافات وي، یو د بل خبره نه منل وي، یو په بل باندې تورونه لګول وي او داسې نور. عزیزانو د هغې بیلګه د هغې مثال داسې وي لکه موږ او تاسې نن لکه څنګه چې تاسو د خپلو مشرانو بیلګې اورئ چې تر کومه ځایه لاړل، تر چا سره وجنګېدل، هغه قوتونه چې په هر وخت کې په هرې زمانې کې یعنی ډېر لوړ زورور او طاقتونه یادېدل، نسکور یې کړل او ماتې ورکړله تر ننه پورې. دا واقعیت موږ او تاسې اورو. لیکن نن هغه کسان را پاسي چې ډېر کمزوري، ډېر ډارن دي او هغه څه کوي موږ او تاسې وهي او زموږ او ستاسو هغه غرور، هغه دبدبه د خپو لاندې کوي. هغه کارونه یې وکړل او لا یې هم کوي. موږ او تاسې اورو چې په هغې باندې زموږ او ستاسو غیرت را پاڅېده او بیا به د سره تېرېدلو. هغه کارونه یې په موږ باندې وکړل او موږ او تاسې ورته سره د ځوانۍ، سره د پښتو، سره د ننګ، سره د غیرت، سره د دومره چې شمار هم نشته ورته ګورو او څه را باندې کېږي. دا ځکه چې زموږ او ستاسو هغه غرور، هغه دبدبه چې کومه وه هغه د خپو لاندې که اوم شرمي، رذیل، بې شرفه قامونه رانه جوړ کړل او لا یې هم جوړوي. په موږ او تاسې باندې فلمونه او ډرامې جوړېږي په پنجاب کې، چرته چې بد کار کېږي، چرته چې غلا کېږي، چرته چې ډاکه کېږي، چرته چې ساده او بې تعلیم او بې علم او بې فرهنګ او بې کلتوره وي موږ او تاسې معرفي کوي. الله مو ښاد و آباد لره. که غواړئ چې په نړۍ کې ښایسته ژوند وکئ او د دغه مرګ او د دغه ستونزو او د دغه بې پتۍ نه خلاص شئ، راځئ چې لاسونه سره یو کړو، راځئ چې یو بل وزغمو. موږ او تاسې به هر یو په هرې محکمې کې چې دی په هر یو فکر باندې چې روان دی لاسونه به سره یو کوو. کله چې د ملت خبره، د قام خبره راشي او د خاورې خبره راشي نو بیا به ملي ګټې ته موږ او تاسې ګورو، بیا به د ولس ګټو ته ګورو، بیا به موږ او تاسې هغه چې د چا سره ولاړ یو هغه به پرېږدو او حق اولت به چا ته ورکو؟ ملي او ولسي ګټو ته ورکو. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، یو اوسئ.